دا د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې د هغې روغې جوړې مراسم دي چې په لړ کې د درنامیو او سنکیو خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ 11 کلنه مرګونې شخړه چې له دواړو خواوو څخه 2 تنو نقیب الله او محمود خان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی و حل او فصل شوه. 12 کاله کېدل چې د دې ترمنځ بدي وه، په دې کې 2 کسون له منځه تللي وي. د دې کورنۍ وه په د تڼۍ 4 کومه دي چې 2 کورنۍ سنکۍ په کوم سیاره لرله او بله کورنۍ او د درنامی په کوم سیاره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا 3 میاشتې وخت ونیو چې په دې کې دوی کنای کېدل نه، په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې توانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران وتوانې دي چې د نن د صلح په برخه کې د یو بل ته بخښنه وکړه. دغه مراسمو کې ولایتي مسؤلینو، قومي مشرانو او د ښکېلو لوري غړو د یاد دښمنۍ په پای ته رسېدو خوښي څرګنده کړه او د برخه کې د قومي مخورو رول وستایه. خو چې کوم قوم کې مصلحین ډېر وي عذاب نه راځي. قرآن څه وایي؟ وهم مصلحون. هغه قوم ته الله عذاب نه ورکوي کوم قوم کې چې مصلحین ډېر وي، خلک د خیر طرف ته رابولي. نو ځان سره سوچ او فکر وکړئ څوک بهتره چې کوم د مسلمانانو په مابین کې صلح کوي. ولسي مشران چې د یاد شخړې په هواري کې بنسټیزه برخه لرله وایي چې له پوره هڅو وروسته د دې دښمنۍ په حل توانېدلي. دوی ډاډ ورکوي چې د ورته نورو شخړو د حل لپاره هم له ولسونو سره په اړیکه کې دي. اوس مخته تقریبا 6 غټې جوړې بدۍ چې په چا کې 40 کاله وتلي دي، په چا کې 60 کاله وتلي دي، چا کې 10 کاله وتلي دي، رابطه یې کړې دي د کړیم دي. دا چې زه مصروف ډېر وم او کله سفرونه کوم، اوس غواړم چې دې ته ځانګړی وخت ورکم او ان شاء الله په راتلونکي کې به ډېرې غاټې تنها د یو زموږ په دې سیمه کې نه په مختلفو ولسوالیو کلي قومونو کې به دا د روغې جوړې غږونه واوروئ او دا هم ډېر نږدې کړي دي. مذاکرات روان دي، دا چې موږ سره ډېر وخت وینه خو دې ته موږ نوره وخت ورکوو ځکه دا ډېر اړینه ده. متاسفانه چې موږ په سیمو کې د ډېر خلک د تلفاتو د مرګونو سبب د بدۍ ګرځي. بدي خپله بدبختي ده او دا بدبختۍ به ختموو، نېکبختۍ به راوړو. د پخله شوو کورنیو غړي وایي چې د بدۍ پر مهال ژوند تریخ و، خو اوس خوښ دي چې بیرته آزاد او د ورورۍ ژوند ته ورستنیږي. دا خو بدی خو بعد شاید این کنه دا بلاس کلا کی گرد میگ بدی و میگ د ترمنځ کې اون میگو مشمون و میگو کرنای ډول مشکلات سره مخ و او مقصد ډېر مشکلات، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، ارزنه به برخو. اوس الحمدلله د رئیس د په منځګړتوب په مشرتبه د بدی خلاص شو. میګ ډېر خوشحالي ډېر مننه کی نر خلک تام دا مقصد می پیغام دی چې مقصد خپل بدای خپل مشکلات حل کی. د معلوماتو له مخې د خوست ولایت د قومونو او قبایلو چارو له ریاست سره تر دې مهاله له 200 زیاتې دښمنۍ ثبتي چې تر ټولو زیاتې 342 شخړې په همدې تڼیو ولسوالۍ کې دي. خو د یاد ریاست په مشرۍ د ټاکل شوي کمیسیون او قومي مخورو لخوا د حل لړۍ هم چټکه شوې ده.